تازه او بد خبر قندوز د کابل مخې ته د چاودنې له ځایه 4 جسدونه او 15 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په کندوز کې د کابل بانک مخې ته سهارنۍ چاودنه د طالبانو پر هغو غړو شوې چې د معاش اخیستو لپاره ورټول شوي وو. د لومړنیو معلوماتو له مخې د پیښې له ځایه 4 جسدونه او 15 کسه ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. لا هم د چاودنې نوعیت او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. د بشپړ جزئیاتو لپاره موږ سره اوسئ. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارو.